په اوداسه کې مزمزه او استنشاق څه حکم لري؟ مزمزه په خوله اوبو رغړول کمال دا ده چې خوله ډکه کړي د اوبو نه. استنشاق په پزه اوبو پورته کش کول په هوا د پزې سره، د هوا د پزې سره پورته کش کول استنشاق، او د په هوا د پزې په زور بیرته لرې کول استنثار چې په حدیث کې راغلی د فنتثر. اوس حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د چې اودس کوو انتصار کوه، پزه سڼوه. وایي د دغه سره مسله د استنشاق ده په باب کې. دلته د استنثار ذکر شو. استنثار مستلزم استنشاق لره ده چې پورته د اوبو نه یې کش کړي نو کوز خواته به چی توکي، خو دا بیرته اوبو لرې کول د پزې نه فرع د دې چې اول به په پزه اوبو کش کوې بیا به بیرته په پزې نه اوبو په زور سره لرې کوې. اوس د مزمزې او د استنشاق دا په پزه اوبو تېرول، په خوله اوبو تېرول په اوداسه کې هم راځي، په غسل کې هم راځي، شته په دواړو کې، خو په حکم کې فرق شته که نه شته، په دغه ځای کې اوس اختلاف ده. بعضې ائمه وي په خوله اوبو تېرول او په پزه اوبو تېرول لکه په غسل کې چې فرض دي، په اوداسه کې هم دغسې فرض دي. حتی که په اوداسه کې مزمزه او استنشاق پاتې شوه دا لمونځ به بیرته د سره راګرځي، لکه په جنابت کې چې د سړي نه پاتې وي لمونځ به بیرته د سره راګرځي. فرق نشته دې په مابین کې. دا مسلک د ابن ابي لیلا، د حضرت عبدالله ابن مبارک، د امام احمد صاحب، د اسحاق ابن راویه ده. او په دې کې به امام احمد صاحب چې په دا استنشاق کې زیات تاکید ده، تر مزمزه هم زیات ده. نو په اوداسه په غسل په دواړو کې فرض بولي چې فرض پاتې شو اودس نه دسي، چې فرض پاتې شو غسل نه دسي، نو بیا اودس لمونځ نه دسي، لمونځ به خود بیرته بیا راګرځي. غسل چې صحیح نه شو لمونځ به بیرته راګرځي. دا دوه په دغه جانب دي. او امام شافعي صاحب دغه بیا وی په اوداسه کې په غسل کې په دواړو کې مزمزه او استنشاق سنت دي، بیا دواړو کې سنت بولي. نو لہذا که په اوداسه کې پاتې شوم لمونځ بیرته راګرځول نشته، که په غسل کې پاتې شوم بیرته راګرځول نشته. د موږ د احنافو په رایه فرق ده، په اوداسه کې مزمزه او استنشاق سنت دي او په غسل کې مزمزه او استنشاق فرض دي. نو که په غسل کې پاتې شو بیرته به د سره راګرځي، لمونځ نه صحیح کېږي. او که په اوداسه کې پاتې شوی و مزمزه او استنشاق اودس فرض شوي دي. اوس دا فرق احناف ولې کوي؟ د اوداسه او د غسل فرق. مزمزه او استنشاق په حدیثو کې هم په غسل کې راغلي هم په اوداسه کې راغلي دي. دا فرق د کوم ځای نه معلوموي؟ وایي د آیات نه. رب کریم د اوداسه په باب کې چې حکم کړی ده 4 شیان ذکر کړي دي: مخ پرېمینځئ، لاس پرېمینځئ، سر مسحه کوئ، پښې پرېمینځئ. د دغو فرضیت ثابت. خو د غسل په باب کې بیا رب کریم دا صيغه د مبالغې ذکر کړې ده: وان کنتم جنوبا فطهروا. کامله پاکي وکړئ. کامله پاکي نو دا معنی دا خو په غسل کې اتفاقي ده چې د خارج بدن پرېمینځل فرض دي. دا خو اتفاقي ده. خو دا چې من وجه خارجي من وجه داخلي هغه څنګه ده؟ نو په غسل کې صيغه د مبالغې ده چې من وجه خارج ورته ویل کېږي پرېمینځل فرض دي. او په غسل کې اوداسه کې چې صيغه د مبالغې نه ده خارج به پرېمینځي. مخ دا ظاهره چې خوله پټه وي، د ننه خوله په مخ کې نه ده، چې شونډې د سره وروستې خوله پټه شوه د ننه هغه په مخ کې نه ده، نو چې نه ده د مخ پرېمینځل فرض دي. د ننه سپنګمې په مخ کې نه دي، د مخ پرېمینځل فرض دي په اوداسه کې. او په غسل کې چې من وجه خارجي چې خوله وازه کې پټه نه کې دغه من وجه خارج شوه، سپنګمې پورته کې من وجه خارج شو چې تر کوم ځای لیدل کېږي، نو چې من وجه خارجي هغه به پرېمینځي. او بل د دغه لپاره تایید چې په غسل کې فرض دي هغه حدیث ده. د بیا اوداسه په وخت کې تلاوت په یاد روا ده که نه؟ اما موږ ته را روان ده مثلا د جنابت په حال کې تلاوت قرآن عظیم شان منع ده. معلومیږي چې دا جنابت د ننه خولې ته ننوتلی، نو چې خولې ته ننوتلی تلاوت منع ده، دغه خوله به هم صفا کوې، د هغه نه معلومیږي. او حدیث به راځي تحت کل شعرة جنابه، د هر ویښته لاندې جنابت ده. په سپنګمه کې ویښتان شته که نشته؟ نو دغه سپنګمه چې د هډوکې ته رسېږي دغه پستې سپنګمې ویښتان هم تر دغه ځای پورې دي، د دغو ځای پرېمینځل فرض دي. د خولې پرېمینځل چې روژه نه یې اوبه به غرغړه کوي چې ستوني ته ورسېږي، ټوله کمال یې دغه ده چې ټوله خوله لنده شي. او چې روژه نه یې په پزه به اوبه کش کوي چې پاس دماغو ته ورسېږي. لیکن که روژه وه په غسل کې خوله به ډکوي توکوي به پزه به تر دغه هډوکې پورې پورته به یې نه کش کوي. ولې؟ که د دغه لارې نه اوبه حلق ته ورسېږي بیا خو روژه ماتېږي. دا مسلې زه خپله د زنانو تلقین چې وي یغو ته د نرانو ته خو صرف دا وي چې ځان په شریعت برابرول، یغو ته لمونځ د روژې په سطر مسایل بیا نو په لمانځه کې تفصیل چې اوس د لمانځه دپاره اودس فرض ده. دا اودس به په کومه طریقه کوي؟ د ښځو مزید شیان دا هم ضرور دي د هغې دپاره چې ورپامه وي دا ښځې چې ټیک پزه سروی کړي دغه هم اوس خارج شو، دا سروی چې موجود شو خارج شو، دغه پرېمینځل هم فرض دي په اوداسه کې. خو د مخ پرېمینځل فرض دي، غوږ د سر نه ده، د لښتیو ځای پرېمینځل په اوداسه کې نه دي فرض. د چارګل ځای پرېمینځل فرض دي، د لښتیو ځای نه دي فرض. اما په غسل کې چې د ټول بدن پرېمینځل فرض دي، چې من وجه خارج وي د هغه هم پرېمینځل فرض شو. دغه غوږونه چې د ښځې سروي وي د دغو پرېمینځل هم په غسل کې فرض دي. اوس د دغه دپاره فقها لیکي
د غوږ سوروی ده خو چې شی پکې ونه ښوروې لښتۍ نه وي پکې یا میخک یو شی نه وي خلی ملی نه وي دغسې اوبه نه ورننوځي پایزې ته اوبه نه ورننوځي نو یو شی به پکې ښوروې چې اوبه دې ننوځي په غسل کې به دومره مبالغه وي چې دینامو غوټۍ چې څومره وس رسېږي د اوبو ور داخلولو طریقه ځای پورې بعضې خلکو نومو غوټۍ ژورې وي ور رسول ضرور دي په غسل کې چې مبالغه فرض ده سړی ناسنته ده دا ناسنته سړی چې غسل کوي د عورت سر پرده چې څومره ممکنه وه اړولې چې څومره ممکنه وه طریقه ځای پورې به اوبه رسي په فرض دي په ښځو د کوڅیو خلاصول نشته خو د سر د پوستکي لندول بیا ښځو باندې فرض دي چې یو ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي حضرت علي صاحب 2 کاله به په اور د جهنم باندې سوځي په ښځو کې په قومونو کې د دغه دپاره وایم چې موږ ته دا شیان معلوم دي بعضې قومونو کې روایت ده چې واده په وخت کې د ښځو په دا ویښتانو کڼ ورته پي بیا په هغو باندې سپین سپین شیان ورلګوي د ښایست دپاره زینت دپاره هغه کڼ مانع وي د اوبو چې پستکي ته اوبه بیا نه پرېږدي نو موږ د فقه مسله ده وسلین دې چې په لاس کېښوه که داسې دې په وموښل چې وسلین ورک شو بدن غوړ شو خو وسلین جرم ورک شو بیا خو اودس ورسره صحیح ده خو که وسلین برسېره په پراته دي یا مو لاس غوړ دي واز ده برسېره په پراته ده چې لاندې اوبه نه ورننوځي غسل اودس صحیح کېږي چې دلته نه صحیح کېږي نو دلته هم نه صحیح کېږي او دا شته دا مسایل شته بیا زه خو دا کوچیانو ته د اکثرو خلکو ته ځم بیا اقرار هم کوي دغه شیان شته بعضې قومونو کې په ښځو کې د ښاریاتو په ښځو کې رواج د سور رنګ په دا نوکانو استعمالوي د لاس پرېمینځل فرض دي دغه نوک باندې چې سور رنګ مې تر څو پورې چې هغه رنګ موجود دی دا رنګ جرم لري د چې پټوکي په شکل اوړي بیا یعنې کلیزو سوروالی نه د هغه رنګ سوروالی او داس نه کېږي دا نوک وورۍ مابین دا نوک چې غټ شي راوږد شي د غوښې او د نوک په منځ کې دلته خیری بندېږي خو شریعت خو دا وایي چې کم مستحب دا ده چې په جمعه کې پرې کې باید اوس ښځې د نوکانې بعضې اوږدوي زر زر یې نه پرې کوي اوړه یې خوشته کړه دا اوړه چې په نوکانو کې بند شي د هغو بیا خاصه دا ده چې اوړه چې وچ شي هلته بیا اوبه نه ورننوځي دا دغسې خیری چې ډېر شي مکروه ده ګورئ دغسې خیری ډېرېدن هم خوراک وسه مکروه ده او داسې مکروه ده خو وایي که خاورو غوندې داسې شی وي خیری چې اوبه ورننوځي شی لندېږي غسل صحیح کېږي خو بیا مکروه ده اما هغه شی چې هغه مانع واقع شي لکه اوړه چې پکې بند شي بیا اوبه یې نه ورپرېږدي بیا غسل نه صحیح کېږي نو اوداسه کې مزمزه او استنشاق فرض نه دي سنت دي که پاتې شو لمونځ صحیح کېږي اما په غسل کې چې پرېمینځل فرض دي که پاتې شو نو موږ د غسل او د اوداسه فرق کوو ځکه صیغه د مبالغې د غسل په باب کې راغلی ده او نور احادیث موجود دي اما په باب د اوداسه کې صیغه د مبالغې نه ده مخ پرېمینځئ دا ظاهره مخ ورته ویل کېږي دغه به پرېمینځئ چې دا ظاهره مخ دا ظاهره لاس ظاهره مخ ظاهره پښه د دغه پرېمینځل فرض دي